دی هلته په ژړا شو زما ښځه خو ډېره منځګزاره وه ډېره روژهداره وه ډېره نیکه ښځه وه په دې قبر یې اور ولې بلیږي تا ولې صبر یې ونه کړه کور ته یې رامنډه کړه بیلچې سخسو یې راواغستو زه مې خپله ښځه ګورم قبر یې وسپړ قبر یې وسپړدو او چې تبه یې اوچتې کړې که نه نو ښځه بلکل روغه سلامته پرته ده روغه رمټه پرته ده او ماشوم یې پیدا شوی دی او د هغې د خوا سره لبې کوي د هغې د سینو سره لبې کوي ځان لپی خوري هغې سره لبې کوي د ماشوم روچت کو ښځې ته یې وکتل وژړل ورته مړه ده خو ماشوم یې تېنه روچت کو تبه یې پې کېښودې خاورې پې ور واړولې او په خفګان سره را روان شو ماشوم یې راغستی نه چې څنګه د دې قبر نه راجدا شو که نه نو د غیبونه ورته آواز وشو ای بنده تعجب مه کوه ډېر په تعجب چې داسې چل شوی دی تعجب مه کوه تا دې ښځې ته ویلي و بچی مې 50 سپارم فالله زم هغه الله یم چې ستا بچی مې په قبر کې تاله محفوظ ساتلی دی زه هغه الله یم ښه بل څوک نه یم دا مې تا سره وعده وه چې تاله به م ستا بچی در کومه تاله به ستا بچی در کومه او ما درته وي دا واقع د عمر رضی الله تعالی دور کې راغلي وه دا پلار ازوی و دوی بالکل همشکل هم دک کالکو دی قبر نه چې پلار راغستی و دا بالکل د پلار همشکل و دی عمر رضی الله تعالی لرال نو عمر رضی ته کتل نو وی خاندل چې وی خاندل هغې ته یې ولې خاندې امیر المؤمنین وی پلار ازوی مې ډېر یو شان لیدلي خو تاسو خو پاک بدلېږئ پاک بدلېږئ خو فرق خو دا دی چې د پلار ګیره سپینه شوې ده په مخ باندې داغونه جوړ شوي دي او زوی لا ځوان دی دغه فرق دی دا ګیره توره ده نو هغې مو پلار ورته وي عمره تا ته د دې نه تعجب درځي خو ورکړه چې د ده دا بله واقع درته بیان کړم هغه تاجر و تاجر لوی تاجر و نو چې کله دی تجارت له تله که نه نو ښځه په امید سره وه د بچي ناجوړه وه نو دی چې په دې دروازه کې وته که نه نو دې ښځې ورته وي تا خو خپل سامان وتړو د تجارتو خو زما په دې ګېډه کې چې بچی دا په چا پرېږدي دا په چا پرېږدي ته خو تجارت له روان شي خو دا بچی مې په چا پرېږدي کور کې خو دې څوک شته نه د دې سړي د خولې نه دا ووتل وي په الله په چا یې پرېږدمه الله په الله یې سپارم ښه په الله یې سپاري ټیک شو سړی لاړ چې لاړ سفر کوي د تجارت سامان خرڅوي او په زړه کې خوشحالي کې چې واپس ځم کور ته کو زوی شوی دا نوم بږدم کو لور مې شوي وه دا نوم بږدم دا سوچونه ځان لکوي تجارت ختم شو چې واپس کور ته راغی نو دروازې ته تاله پرته ده د کور دروازې ته تاله پرته ده تا څه وشو ښځه مې څه شوله کور خو مې بند دی داسې چل شوی دی ګاونډیانو نه تپوس وکړو زما واړه کور مې ولې بند دی ګاونډیانو ورته ویلي ستا ښځه به هم دی چې کله د ماشوم پیدا کېدو درد شروع شو که نه هغه برداشت نه کړو د بچي په پیدایش کې هغه وفات شوې ده هغه مړه ده ستا ښځه مړه ده او مونږ یې کفن دفن کړی نو کور دې ځکه بند پروت دی نو کور دې ځکه بند پروت دی نو دی ډېر زیات سخت خفه شو لاړ مقبرې ته د هغې قبر ته ډېر وژړل چا ورته قبر وښو چې دی قبر دی د هغې قبر ته ډېر وژړل کور ته راغې چې د شپې سملاس خوب نه ورځي بار بار ورته هغه را یادېږي بیا یې زړه سکون نه کو د شپې بیا مقبرې ته روان شو داسې کېږي ښه چې زړه ته دې څوک ډېر زیات نږدې وي او ستا نه جدا شي که نه بیا ژوند تېرول ډېر مشکل وي بیا ژوند تېرول څه مشکل وي د شپې خوب نه ورته بیا مقبرې ته ورنه د شپې څوک مقبرې ته تلی شي نه د ورځې مونږ خو د مقبرو نه ډېر یېرېږو دا خو زمونږ کور دی خو مونږ ترې نه ډېر یېرېږو د ورځې مقبرې ته نه ځو د شپې خو وي ورښکاره نه شي ګورې دا سوچ نه کوو چې دا خو زما ځای دی دې کې به زه شپې تېروم ولې یېرېږم ځانو سره لږ عادت کول پکار دي خو چې د زړه یوه ټوکړه دې پکې پرته وي او زړه ته دې ډېر نږدې نو بیا په تیارو په یاره څوک نه وي دی د شپې لا چې د شپې لاړ او د هغې قبر له ورغې که نه نو د هغې د قبر نه د اور شغلې خېجي دی هلته په ژړا شو زما ښځه خو ډېره منځګزاره وه ډېره روژهداره وه ډېره نیکه ښځه وه په دې قبر یې اور ولې بلیږي تا ولې صبر یې ونه کړه کور ته یې رامنډه کړه بیلچې سخسو یې راواغستو زه مې خپله ښځه ګورم قبر یې وسپړ قبر یې وسپړدو او چې تبه یې اوچتې کړې که نه نو ښځه بلکل روغه سلامته پرته ده
روغه رمټه پرته ده او ماشوم پیدا شوی دی او د هغې د خوا سره لبې کوي، د هغې د سینو سره لبې کوي، ځان لپی خوري، د هغې سره لبې کوي. د ماشوم روچت کو ښځې ته یې وکتل وژړل ورته مړه ده، خو ماشوم یې تېنه روچت کو تبه یې پې کېښودې خاورې پې ور واړولې او په خفګان سره را روان شو. ماشوم یې راغستی نه چې څنګه د دې قبر نه را جدا شو که نه نو د غیبونه ورته آواز وشو. ای بنده تعجب مه کوه، ډېر په تعجب چې داسې چل شوی دی. تعجب مه کوه، تا دې ښځې ته ویلي و بچی مې 50 سپارم فالله زم هغه الله یم چې ستا بچی مې په قبر کې تاله محفوظ ساتلی دی. زه هغه الله یم ښه بل څوک نه یم. دا مې تا سره وعده وه چې تاله به م ستا بچی در کومه، تاله به ستا بچی در کومه. د دې وجې نه چې سهار مونځ وکئ که نه، د سهار مونځ وکئ نو سهار مانځه پسې وروستو دا وظیفه کوئ وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. یاد ده که نه؟ وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. د سحر په مانځه پسې دا وظیفه 30 پیرې کوئ، 23 بار 30 پیرې. د دې آیت مبارکه مطلب دا دی زه خپل کارونه په الله سپارم. وافوض امري الى الله، خپل کارونه الله ته سپارم. ان الله بصير بالعباد، الله په خپلو بندګانو باندې ډېر ښه لیدونکی دی. نو تا چې خپل ټول کارونه الله ته حواله کړو نو الله به دې کارونه ودانۍ کو آبادي به ورانۍ به کو آبادي به الله به درله کارونه آبادي ورانۍ درله نه ښه. نو سهار مانځه پسې دا وظیفه 30 پیرې کوئ، انشاءالله په ورځ کې به یو کار هم وران نه وي، ټول کارونه به دې سم وي. نو خپل کارونه چې دې په الله وسپارل لکه څنګه چې هغه وایي ما خپل کار په الله باندې سپارلی دی. الله خپل کارونه به چا سپارو؟ په الله باندې. چې کله موږ په الله باندې وسپارل چېرته به زموږ کار نه خرابېږي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.